رحماني کړې وای سلام ډاکټر صاحب زما سر باندې زیاتره وخت ډیر درد وي وخت یې معلوم نه وي هر وخت درد کوي. د سردردۍ ستونزه د مختلفو عواملو نه کیدای شي. معمولا هغه خلک چې ډیره سردردي لري یو دلیل یې دا دی چې دوی تر ټولو ډیر تشویش، تر ټولو ډیر خفګان، تر ټولو ډیر وسواس او تر ټولو ډیر رواني اندېښنې لري او د دې عمله په سر باندې بوج راځي او بالاخره دته سردردي پیدا کیږي. مثلا یو نفر دی راځي ماته سر یې درد کوي، ورته وایم تشویش خو به نه کوي. نه ډاکټر صاحب تشویش نه کوم. زه ورته وایم ګوره مطمئن حتما به تشویش کوي. یو پیره سړی وایي بس تشویش څوک نه کوي، لږ چې نور هم ورسره وغږېږم بس یو پیره په جړا شي. تر اوسه پورې د ویلې تشویش نه کوم، اوس دومره در باندې فشار دی چې په جړا شوې. پس تشویش مه پټوئ. اکثرا هغه خلک چې سردردي لري دوی تشویشونه لري، دوی خفګان لري، دوی وسواس لري، پټوي یې، چاته حال نه وایي. او که ته چاته حال ونه وایي ستا په مغزو به خود فشار راشي او چې ستا په مغزو فشار راغی ته به خود سردرد کیږي. نو یو دلیل د سردردۍ دا دی چې تاسو تشویشونه کوئ، تاسو خفګان لرئ، تاسو سوچونه کوئ، تاسو چرتونه وهئ. دوم دلیل په وجود کې د اوبو کمښت دی. سهار وختي چې تاسو راپورته کیږئ مغزو مو له تاسو ډوډۍ نه غواړي، له تاسو غوښه نه غواړي، له تاسو کش و فش نه غواړي. یوازینی شی چې د تاسو نه ستاسو مغزه د سهار وختي غواړي هغه اوبه دي، ځکه د شپې د خوا نه حداقل 1 لیتر اوبه ستاسو مغزه جذبوي او مغزه شدیداً اوبو ته اړتیا لري. او که چیرته تاسو د ورځې 8 ګیلاسه اوبه نڅکئ پس شدیداً مغزه مو له تاسو نه خفه دي او ستاسو مغزه وچیږي او کله چې وچیږي نو په هغې درد راځي، ځکه هغه څه چې تاسو نه ستاسو مغزه غواړي هغه تاسو نه ورکوئ. پس که وجود کې مو اوبه نه وي، تاسو دیهایدریت یئ یا د وجود اوبه مو کمي، تاسو ته سردردي پیدا کیدای شي. بله مسله د پوره خوب نه کول دي. که چیرته ستاسو خوب نارامه وي، په ځانګړي ډول هغه میندې چې دوی ماشومان لري نشي کولی منظم خوب وکړي او د دې منظم خوب د نه درلودو له امله دوی ته سردردي پیدا کیږي. دا بیچاره څنګه پوره او صحیح وده شي ماشوم یې جړا شروع کړي، بیرته راویښه شي ماشوم چې وده کړي، بیا چې څنګه وده شي بیا یې ماشوم جړا شروع کړي. نو مغز ته هم غوسه ورشي چې دا څه ریشخندي ده، زه چې کله هم غواړم آرام وکړم بس ته مې راویښوي. نو هماغه چې دې ښځې ته سردردي پیدا شي. اوس د حل لاره څه ده؟ د هغې ښځو دپاره چې منظم خوب د ماشومانو د ژړا له امله لري د خپل خاوند سره د کیني یو ځای د یو بل سره کومک وکړي. مثلا ښځه دې وایي چې زه 15 ساعت ویده کېږم، په 15 ساعتو کې ته ماشوم ته پام کوه. خاوند دې وایي صحیح ده. کله چې ښځه 15 ساعته وده شوه د هغې نه وروسته دې بیا خاوند کلارې وده شي 15 ساعته دغه وخت سره وویشي یا 3 ساعته. که چیرته یوه مورکۍ په صحیح شکل خپل ماشوم موړ کړي او وروسته هغه پرېږدي چې وده شي نو هغه ماشوم حداقل تر 4 ساعتو پورې ارامه دی. نو دغه خاوند په دې 4 ساعتو کې څه کوي؟ که ماشوم آهسته هم وژړل فقط چې لږ زانګو وزنګوي ماشوم بیرته وده کیږي. نو په دې برخه کې خپلو میرمنو سره کومک وکړئ هغوی چې ماشومان لري تر څو خوب نارامه اوسي. اوس ډیری ځوانان کیدای شي د لډو د خاطره د شپې په ویښه تیره کړي، ډیری ځوانان چې دی کیدای شي د بنډارونو د خاطره شپې په ویښه تیره کړي، ډیری ځوانان کیدای شي د ټیک ټاک له امله شپې په ویښه تیره کړي، ډیری ځوانان کیدای شي د فیسبوک له امله شپې په ویښه تیره کړي. دا نو د هغوی خپله ستونزه ده. اما باید پوه شي چې که چیرته د تاسو سر درد کوي کیدای شي یو لامل یې دا وي چې تاسو پوره او آرامه خوب نه لرئ، او که خوب نه لرئ باید خپل خوب بیرته منظم کړئ تر څو 8 ساعته خوب وشئ کولی او ستاسو د سردردۍ ستونزه له منځه لاړه شي. بل دلیل کیدای شي د وینې کمښت اوسي. که چیرته ستاسو په وجود کې وینه کموي په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې خودارضایي کوي په مصنوي شکل په دوی کې د وینې د کمښت خبره ډیره زیاته ده. نو دوی ته پکار ده چې دفعتاً خپل علاج وکړي. څنګه خپل علاج وکړي؟ باید هغه کارونه بند کړي د کوم له امله چې د دوی د وجود وینه کمیږي. ترڅنګ دی هغه کارونه وکړي چې کولی شي پکې د خپل وجود وینه ډیره کړي. د تورې خوړل دي، د ځیګر خوړل دي، د ینې خوړل دي، د پالکو خوړل دي، د دالو خوړل دي، هر هغه موادو کې چې وینه وي او د ویټامین B12 او ویټامین B کمپلکس ویټامینونه پکې موجود دي د دې نه د استفاده وکړي تر څو د وجود وینه بیرته ډیره شي او د سردردۍ نه بېغمه شي. بل دلیل کیدای شي د سردردۍ دا وي چې یو نفر د حده ډیر په ځان فشار راولي. مثلا یو کار دی د کولو وس نه لري، کلک ورته ناست دی چې نه زه باید دا وکړم. معمولا هغه ځوانان چې سردردي لري
هغه ځوانان دي چې درس ویلو کې په ځان ډېر فشار راولي. مسجد کې هم کتاب ته ناست دی، په کور کې هم کتاب ته ناست دی، په مکتب کې هم کتاب ته ناست دی، په کوټه کې هم کتاب ته ناست دی، هر ځای ته کتاب ته ناست دی او لګیا دی او باید زده کم او حفظ کول دي. د حده په ځان ډېر فشار راوستل تاسو ته سردردي پیدا کوی شي. اسلام د اعتدال دین دی، نه به پکې افراط کوي نه به پکې تفرید کوي. د دې ترڅنګ نور مختلف عوامل دي. مثلا یو چا کیدای شي په ماشومتوب کې یا په لویوالي کې تروما لیدلي، ټکرې کړی، د بایسکل نه غورځېدلی، د موټرسایکل نه غورځېدلی، او کومه صدمه چې د په سر لیدلې ده نو په سر کې یو مشکل پیدا شوی، یو حصه بې ځایه شوي، یو عصبي سیاله خرابه شوي او د هغې له امله وخت ناوخت درته سردردي پیدا کېږي. نو که چېرته یې پخوا یو صدمه لیدلي باید لاړ شي خپل عکس واخلي در سر تر څو پوه شي چې اصلي خبره څه ده، کوم ځای خرابه ده چې هغه جوړ شي او دا یې د سردردۍ نه غمه شي. په ځینو خلکو کې د همدغې تروما له امله کیدای شي بیا مرګي پیدا شي، نه یوازې سردردي. نو مختلف عوامل دي چې یو انسان ته سردردي پیدا کیدای شي. تاسو باید د مختلفو عواملو اړوند پوه اوسئ تر څو وشئ کولی صحیح تصمیم ونیسئ چې ستاسو د سردردۍ اصلي لامل یا اصلي دلیل چی شی دی. هیله ده چې پوښتنه دې ځواب شوي.